راځي تعلیم وکړئ او روزئ ځامن په علم د دې هېواد د پوهنې وزارت د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا علمي غړو لپاره شپږ ورځنی روزنیز ورکشاپ پای ته ورسید. د پوهنې وزارت د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا علمي غړو په خپلو خبرو کې د دغه ورکشاپ پر ارزښت د خبرو په ترڅ کې وویل هغه څه چې په دې ورکشاپ کې مو زده کړل زموږ مسؤلیت دی چې په ولایتونو کې تر ټرینرانو او ښوونکو ورسوو. اهداف از این ورکشاپ در واقع توانمندسازی اعضای علمی، انکشاف مسلکی البته در این دوره است و بعدا مایره اما اعضای علمی که در ولایت ها داریم به از اونا ترینینگ میتیم و اونا از طریق از اونا به معلمین میرسه که از طریق معلمین ما از طریق نظامی سمینارها بتونیم ما یک تغییرات در صنف یا در یادگیری شاگردان کمک کنیم به این هدف است. بعد دین وروسته ان شاء الله موږ دغه ذکر زو په ولایاتو کې علمي غړي دي هغوی ته دغه موضوعات تطبیقوو او هغوی به ورځي ښوونځي ته او ښوونکو ته تدریسي ان شاء الله. د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا علمي غړو هغه غړي چې دلته شامل وو د سیمینار په ترڅ کې وکولی شوی چې د بېلابېلو تدریسي میتودونو په هکله نوي معلومات ترلاسه کړي. دغه تدریسي میتودونه د لومړي ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته شامل دي چې دوی وکولی شي د نویو تدریسي میتودونو په ترڅ کې هغوی ته هغه ښوونه ورکړل شوه چې څنګه وکولی شي تر څو زده کوونکو ته په لا ښه او په لا ساده او ښه بڼه هغوی ته تدریس وکړای شي. یوه خبره باید یادونه وکړم چې همدغه ښوونیزو ورکشاپونو اساسي موخه د ښوونکو د ښوونیزو میتودونو پیاوړتیا، د تدریسي او د علمي کچې لوړوالی او زده کوونکو ته د زده کوونکو ښوونیز کیفیت لوړول دي. هغوی زیاته کړه له هغو مهارتونو چې دلته مو زده کړل د تعلیمي کیفیت د لوړولو په موخه خورا مهم دي ترڅو تدریسي کیفیت د امکان تر حده لا پسې لوړ او د زده کوونکو د زده کړې پروسې ښه کولو لپاره ګټه ترې پورته کړو. هیره دې نه وي چې د غونډې په پای کې ګډونوالو ته تقدیرنامې هم ورکړل شوې. راځئ تعلیم وکړئ او روزئ ځامن په